ډاکټر خان بابا د پاکستان اکثر پښتانه وایي چې مونږ تاسو سره ځکه نو درېګو چې تاسو د پاکستان خلاف یې تاسو په دې حق سوای د پاکستان اکثر پښتانه وایي چې مونږ تاسو ځکه خلاف یو چې تاسو یا تاسو سره نو درېګو چې تاسو د پاکستان خلاف یې زما په خیال خدا سب عجیب شانتي خبره ده ځکه چې هغه طرف ته وګوري نو ډیر د افغانستان پښتانه وایي چې تاسو سره موږ ځکه نو درېګو چې تاسو چې دینو د آیسای دغه دې طرف ته چې دینو دا خبره ده چې تاسو سره موږ ځکه نو درېګو چې تاسو دا هغه طرف دغه پاکستان دا اصل کې مسله دا ده کنه چې دا د مفاداتي گیم دی لوبه ده زمو خلاف یو پروپاګاندا د سي روانه ده چې غیر قومونو خلک چې کوم په پښتنو کې ورګډ شوي دي نو هغه لګیا دي زمو خلاف ځکه چې مونږ کامیابیږو په دې پښتنه خوره دامونه تر باسینه یا زموږ دا سوچ یا زموږ دا نظریه کامیابیږي نو لازم دی چې د نور خلکو هغه دغه قبضه ختميږي د دې خاورې نه دا غي غاصبیت ختميږي دا غي هغه د پښتنو د ځوانانو یا د پښتون قوم چې کوم اولنې حق ته په دې خاوره په دې وسایلو په دې سرکاري چوغو دا هغه ختميږي نو مونږ چې خبره کوو چې د نړیوال دستور په مطابق د امونه تر بسینه د خاوره د پښتون قوم راخه او د دې په وسایلو سرکاري چوکو نو کرو او نه حق د پښتون دی مونږ د بیل ملک خبره نه ده کړې مونږ چې دینو د دې خاورې خبره کړې ده د خاوره د امونه تر بسینه مونږ د پاره پښتونستان دی پښتونستان وو او پښتونستان بوي مونږ نه د افغانستان د ماتولو شرط خبره کړې ده نه د پاکستان د ماتولو خبره کړې ده مونږ به حیثیت پښتون د پښتون د حق په دغه کې ثابت کې چې دینو مونږ د پاکستان قدر کوو او زما په خیال چې د ډیرو نه بک خیری په دې ملک سره وفادار یو او مونږ چرته د پښتون د حیثیت او د پښتون د اولنی حق سره په دې ملک کې دغه کیګو منلې کیګو زموږ په خاور زموږ په وسایلو زموږ پر سرکاري چوکو زموږ د اولنی حق سره چې دی نو دلته کې مونږ ثابتېږو نو زموږ دغه سره سکار دی لکه د دې سره د اختلاف زموږ سکار دی او د کزه خپل حق غواړم ز خپل پیژنګلو بیل ژوندۍ ساتل غواړم نو د دې سره د اختلاف سکار دی ز آیا کزه د چا خپل حق غواړم نو آیا ز دغه مخالف شوم اوس کو ستا حق دیو بل ملګری نه اخلم او زغه تیم چې د حق ورکا نو آیا ز دغه خلاف شوم یا ز تا ته چې دی بل کستا سره چې کوم حق ته دا ورکا نو زستا خلاف شوم ګوري مسله دا ده چې دا د اولنی حق خبره ده د نړیوال دستور خبره ده مونږ چې دینو قطن د یو ملک خلاف نیو مو شل پیری مونږ ویری دي چې د امونه تر باسینه د خاور چې ده نو دا د پښتون قوم برخه ده څنګه چې د نړیوال دستور په مطابق د دې په وسایل دي د دې دغه دي سرکاري چوکۍ دي ارسي دي په هغه په مطابق د پدې اولنی حق د پښتون دی مون بار دا وایو چې ترسو پر یو جوګه پښتون ځوان هم بیروزګار وي نو د دې خاورې په سرکاري چوکو نو کرو اولنې حق د پښتنو ځوانانو دی دا نړیوال دستور هم دی نو دا چونکی زموږ پښتانه دوانو طرف ته پښتانه چې دی هغه لا پوي نه دي یو وایي چې تاسو افغانستان ماتوي بل وایي چې تاسو پاکستان ماتوي نه هیڅ کله نه د دې سره زموږ بالکل سکار نشته دی دا د پښتنو موږ د پاره د خاور چې دی دا پښتونستان دی مونږ د دوه ملکونو قدر کوو مونږ چې دینو د هغه مونږ وایو غنه چې یاره یو آسان حل د دې راوتی شي مونږ سره دې حل شته که چرته د دیویزي د شرایط ختم شي د پښتنو ترمنځ د تلګ راتلګ په دې خاور باندې نو مونږ ته د بارډرو هیڅ دغه نشته دی او په دې کې تاسو یا شي نو وته کاله مخ کې تاسو مظاهرین کړی دي کله چې دا بار لګیدو په دې دغه باندې نو ویزي شرط راتلو نو موږ د دې سخت مخالفت کړو چې ته د یو قوم په منځ کې د ویزي شرط تاسو څنګه راولي خو دا غینه باوجود هم دې طرف ته پښتانه چې کوم ناپوه دي زم مخالفت کو هم هغه طرف ته چې دین مخالفت کو وجوهات دادي چې هغه
اکثریت د غیر پښتنو په دغه کې دي. کابل خو تقریبا ټول د غیر پښتنو په لاس کې دی. که تاسو وګورئ نو هغه څنګه به ومني چې په دې د افغانستان یا د امونه تر اباسي نه د خاور چې د په دې باندې اولنې حق د پښتون دی، د دې په سرکاري چوکو وسایلو اولنې حق د پښتون دی. هغه څنګه ومني؟ دلته چې د پنجابي چې د هینکو د نور سيزونو په نوم باندې زما په دې اولنی حق باندې قابض دي په دفترونو کې په دغه کې، نو هغه څنګه ومني؟ نو زمون خلاف یو قسم له دا پروپاګاندا روانه ده چې دا قومونه ماتي، دا ملکونه ماتي، دا دسې کوي، دا دسې کوي. نه، هیڅ کله نه. مونږ خپل حق غواړو او خپل حق غوښتل د چا اختلاف نه دی، د چا سره ظلم نه دی، د چا زیاتې نه دی، د یو ملک ماتول نه دی. د یو ملک نه کته حق غواړي یاره زه تا سره اوسېږم، زستا قدر کوم، زستا عزت کوم، زستا وفادار یم، زما په خاوره زما اولنې حق ومنه، زما بیل وجود ومنه. نو په دې کې زما په خیال اختلاف سره و. مونږه نه چې دی نو د بل قوم سره دغه مونږ د بل ملک چې دی غږ نه دی پورته کړی چرته، د بل ملک چغې مې نه دی والی، د نور څه مو نه دي کړي، یا مو چرته دی نو د پاکستان خلاف تاسو وایي چې پاکستان د سکار دی. موږ د چرې هم چې دی نو د نورو ملکونو کو پاکستان چې دی نو هغه په غندلې دی دغه کړی دی. موږ د هغوی سره ملګرتیا نه ده کړې، د هغوی په غږ کې موږ چرته د بل ملک هغه که یو غږ چې دی د بل ملک د غږ سره لږ داسې جوړیږي هم موږ غږ نه وهو. وجه څه ده چې موږ د ملک اوسیږو، زموږ پښتانه د ملک اوسیږي، موږ ته د ملک چې دی د خپل پښتون قوم د پاره د خپل پیژنګلو د پاره د خپل مفاداتو د پاره عزیز دی. د دې د ګوري سمندر سره خبرې دي، بلا نور سيزونه دي. زموږ یوازې پښتانه چې دی په دې پښتونخوا کې نه اوسیږي، نو د امونه تر اباسي تر سمندر اوسیږي کنه. خو موږ چې خبره کوو نو د امونه تر اباسي نه چې خبره کوو د اولنی حق خبره کوو. دا نړیوال دستور دی چې په دې بچ دی نو زما د پښتون قوم، زما د پښتو ژبې، زما د پښتون ځوان اولنی حق وي. نو که اوس دې ته څوک اختلاف وي نو هغه زیاتې کوي. صفا خبره ده چې نه خو مونږه افغانستان ماتو نه پاکستان ماتو، مونږه د امونه د اباسي نه د خاورې ته چې دی د دې د خاورې ته د امونه تر اباسي نه پښتونستان وایو. دا پښتونستان مونږ ګڼو او دا زموږ پښتونستان دی، د پښتنو وطن دی، د پښتنو ستان دی. په د دې په وسایلو سرکاري چوکو نوکرو هر څه باندې د نړیوال دستور په مطابق اولنې حق د پښتون قوم دی، د پښتو ژبې دی، د پښتنو ځوانانو دی. نو د دې ته زما په خیال چې دا سوچ تاسو ورکوي، تاسو پوهه کوي چې مونږه ستاسو حق واړو. نو د دې مطلب دا نشو چې موږ د چا خلاف شو، یا موږ چې دی نو د یو ورور حق غواړو نو موږ د بل ورور دغه شو خلاف شو. اوس یو ورور ته که موږ وایو چې یاره د بل ورور تا سره د حق کېږي نو دا ورکه، نو آیا موږ دا چا ته چې وایو چې دا ورکه نو دا موږ دغه خلاف شو؟ خبره مسله زموږ سره بس د خلکو په پروپاګانډو پسې ځو، د خلکو هغه. خو زما تمه ده، زما امید دی چې رو تاسو ځان اول تیار کړئ او خپل سوچ جوړ کړئ او بیا چې دی رو پښتنو سره کینی. زمونږ دا مسله، زمونږ دا مبارزه، زمونږ دا بیانیه او زمونږ دا دریس چې دی دا اوږد دی، لکه د نورو هغه تحریکونو په شانتي یا دغه په شانتي نه دی چې را پیدا شول او یو دغه وشو. زمونږ مسله همدغه ده چې دا ډېر اوږد مزل دی، دا په ذهنونو کار کول غواړي، دا په زړونو کار کول غواړي، دا به جینس ته خبرې ورکوزول غواړي، دا جینس ته به خبرې راویستل غواړي. نو ډېر تاسو چې دی نو د نورو تحریکونو چې دی نو هغه پیښې به نه کوئ او چرې به نورو تحریکونو ته نه ګورئ، نورو ګوندونو ته به نه ګورئ چې یاره هغه داسې شول. ستاسو مبارزه ډېره اوږده ده. تاسو به چې دی نو د هغوی هغه د پښتنو هغه ذهنونو ته، د هغوی رګ ته، د هغوی وینې ته به خبرې کوزوئ، د هغې نه به خبرې راوباسئ. نو اوږده ده خو انشاءالله چې ناممکنه نه ده او دا به انشاءالله د دوی په زړه کې کوزیږي چې دا زما حق غواړي،
د نور اس مفاد نشته، اس مقصد نشته دی. په دې خاوره باندې د زما د اولنی حق د پاره لګیا دی. نو دا سوچ ورسوي چې د امونه تر باسینه دا خاوره چې دا نو دا د پښتون قوم برخه ده، دا د پښتون قوم پښتونستان دی. دا د دې په وسایلو د دې په سرکاري چوکو نو کرو اولنی حق چې دی نو دا د پښتون دی. الله مخاطله الله په